جپان د مچکنډیو جوړ شوي د کونډیو په لاره چې روان وي د اوښ په شان څنډېږي یو ځای په ځای ودرېږي چې ورځ شي د اتوارو اواز کې دوکاندارو ای راشه ډېره ورځمه ستا سره دی کارو سامان مې ټول تیاره چې ورځ شي د اتوارو اواز کې دوکاندارو ای راشه ډېره ورځمه ستا سره دی کارو سامان مې ټول تیاره یله زار 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 یله زار چې سامان ورته اوچت کي او ښکته بری ډک کي بغیر د دکي نه بیا کله سټاټېږي د اوښ په شان څنډېږي جپان د مچکنډیو جوړ شوي د کونډیو په لاره چې روان وي د اوښ په شان څنډېږي یو ځای په ځای ودرېږي نږدې چې شي کوټ کې تا نو تیار کړي ځان لوټ کې تا چې ورسي چوګا تا نو ورسو به بېګا تا نږدې چې شي کوټ کې تا نو تیار کړي ځان لوټ کې تا چې ورسي چوګا تا نو ورسو به بېګا تا یله زاره 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 یله زاره نو ګرانه جبګیدا بکار نه کیدا نو سخت ډېره زیاته خدای څنګه به تېرېږي د اوښ په شان څنډېږي جپان د مچکنډیو جوړ شوي د کونډیو په لاره چې روان وي د اوښ په شان څنډېږي یو ځای په ځای ودرېږي نو بټګرامو پلاړو بټګرامو پیناړو خېجو به پناړو څادرې تودم لاکئ تیار کئ ځان سړو بټګرامو پیناړو خېجو به پناړو څادرې تودم لاکئ تیار کئ ځان سړو زاره زاره یله زاره سلمانا نو نږدې چې شوې دمه اخته شي په ټول په غمه نږدې چې کله دم شي اخته به سم په غم شي نو څوک ورته خېجي او څوک په راکوزېږي د اوښ په شان څنډېږي جپان د مچکنډیو جوړ شوي د کونډیو په لاره چې روان وي د اوښ په شان څنډېږي یو ځای په ځای ودرېږي جپان د مچکنډیو جوړ شوي د کونډیو په لاره چې روان وي د اوښ په شان څنډېږي یو ځای په ځای ودرېږي چې ورځ شي د اتوارو